ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاء. نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکي د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با دلته د الف په وینا کې چې کله الف موږ وایو دا چې ادا کوو دلته په قاعده کې که ورته وګورو الف په بغل کې ورسره لیکل سوی دی، یو الف دی بل لام دی او بل فا ده. نو دا د الف فا به داسې ادا کوو چې د لاندې شونډې نس د لوړې زامې د مخ دو غاښو سره یو ځای سي، دلته حرف فا ادا کیږي. دغه ادا د الف نه ده، دا بلکې د فا ده، خو زده کوونکي ته دا ورته اسانه کوو چې الف داسې ادا کیږي. الف داسې به وایو الف. اوس حرف با ده، دا به د دواړو شونډانو د مشلیدو څخه ادا کوو، د لندې حصې څخه. داسې به وایو با. تا ادا کیږي چې کله د لوړې زامې د مخ دو غاښو بیخو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف تا ادا کیږي. داسې به وایو تا. او ثا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دو غاښو سرو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف ثا ادا کیږي. داسې به وایو ثا. جیم ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف جیم ادا کیږي. داسې به وایو جیم. اوس د زده کوونکي د اسانۍ دپاره حمزه متحرکه ورته راوړو او هر حرف ته شد ورکو، هغه ته حرکت ورکو، د دې دپاره چې زده کوونکي ته مخرج ښه معلوم سي. کله چې حرف مشدد سي او یا ساکن سي نو بیا داغه په ذریعه باندې داغه حرف مخرج ښه سړي ته معلومېدلی سي. اوس به دا رنګه وایو اب ات د ثا د ادا په وخت کې یا د نور حروف د ادا په وخت کې کچيري انداره مخته ونیسو، د خپلې ژبې سر ته وګورو چې د لوړې زامې د مخ دو غاښو سره یو ځای ده او که نه ده. کچیرو سره سمه نی نو هڅه وکړو چې سره برابر یې کړو. حا خا دال ذال را. حا ادا کیږي د ستوني په مابینځ کښې، خا ادا کیږي د ستوني په سر کې، دال ادا کیږي چې کله د لوړې زامې د مخ دو غاښو بیخو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف دال ادا کیږي. ذال ادا کیږي
کله چې د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دوه غاښو ته وروړو دلته حرف ذال ادا کیږي. را ادا کیږي چې کله د ژبې کناره لوړې ورې ته وروړو دلته حرف را ادا کیږي. هر حرف چې کله مشدد کو مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو نو یو څو واره د ځان سره را تکرار کړو دا حرف مخرج به شرط معلوم سي. اح أح اح أح اح أح اخ أخ اخ أخ د خ اواز شدي دا ډکوي د ح اواز شدي اغه نری وي نو خابه داسې وایي اخ أخ اد أد اد أد اد أد اذ أذ اذ أذ اذ أذ کچیرې زده کوونکي انداره مخته ونیسي بیا به دال شور معلوم سي چې د ژبې سر زما پر کوم ځای باندې ومشتي. اذ أذ ار الله ار الله ار الله دلته په خا او پرا کې بډکوالی د شونډانو په ذریعہ سره نه کوو بلکې بیا دلته حرف واو دغه څخه را پیدا کیږي. الر بیا نه وایو الر ویل صحیح نه دي داسې بیا وایو الر الله زا زا سین سين شین شين صاد صاد ضاد ضاد زا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لاندې زامي د مخ ته دوه غاښو سره ومشلیږي ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامي سره یو ځای سي دلته حرف زا ادا کیږي. داسې بیا وایو زا او مخکې دا یادونه وسوله په تیر سبق کې چې کله یو حرف په دوه حروفو لیکل سوی وي پر هغه باندې یو الف اندازه قدر مد سته. داسې بیا وایو زا ډېر به اوږدونه سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو سره ورسره یو ځای د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه نو داسې بیا وایو سین او حرف شین د ژبې د منځ څخه ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو دلته حرف شین ادا کیږي. داسې بیا وایو شین خو پر دې باندې هم هغه مخکې خبره سته چې شین په درو حروف سره لیکل سوی دی پر دې به درې الف اندازه قدر مد وکړو. داسې بیا وایو شین صاد د صاد مخرج دی کله چې د ژبې سر د لاندې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای کو ورسره یو ځای د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه او زامه سره ورولو دلته حرف صاد ادا کیږي. د صاد اواز شدي هغه ډک دی داسې به نه وای لکه سین د سین اواز باریک دی د صاد اواز ډک دی. صاد او شندان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو را پیدا نسی سواد به نه وایو په هنداره کې که ورته وګورو خپل شندانو ته بیا مشته شره معلومیږي. داسې بیا وایو صاد ضاد د ضاد مخرج دی چې کله د ژبې بغل د لوړې زامې که چپه طرف ته وي که رسته طرف ته وي که د دواړو خواو څخه وي د ژبې بغل د زامې د غاښو په بیخو کې کښېږدو دلته حرف ضاد ادا کیږي. داسې بیا وایو ضاد او کچیرې حرف مشدد سی مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو بیا مشته د دې حروفو مخارج شرطه معلوم سی. از أز اس أس اش أش اص أص الله الله طا طا ضا ضا عين عين غين غين فا فا طا ادا کیږي د ژبې سر چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو په بیخو کې کښېږدو دلته حرف طا ادا کیږي.
د تا او د طا مابینځ کې دا فرق سته چې د تا آواز باریک وي او د حرف طا آواز چې دی هغه ډک وي. وا ادا کیږي د ژبې سر چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو د سرو سره یو ځای کو دلته حرف وا ادا کیږي. د وا او د دال دا فرق سته چې د دال آواز چې دی باریک دی او د وا آواز ډک دی. داسې بیا وایو وا. عین ادا کیږي د ستوني په مابینځ کښې داسې بیا وایو عین. غین ادا کیږي د ستوني په سر کې او حرف غین چې دی دا ډکول کیږي داسې بیا وایو غین. حرف فا ادا کیږي د لاندې شونډې نس چې کله د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره یو ځای سي دلته حرف فا ادا کیږي. ځینې زده کوونکي پا وایي په دواړو شونډانو سره، نو دا رقم ویل صحیح نه دی. که چیرې په هنداره کې ورته وګورو او خپله شونډه په لاس سره ونیسو د لوړې زامې د مخ دوه غاښو سره د شونډې نس ور برابر کو دلته به حرف فا ادا سي. اوس د ښه زده کړې دپاره چې مخرج راته اسانه سي چې موږ د حروفو مخارج ښه معلوم کو ځان ته او پاخه یې کو، حمزه متحرکه راوړو او حرف ته شد ورکوو. داسې وایو الط الط الله أع الله أف قاف كاف لام ميم نون. قاف ادا کیږي چې کله د ژبې پای لوړ تالو ته ورپورته کو دلته حرف قاف ادا کیږي. کله چې حرف مشدد کو حمزه متحرکه ورته راوړو نو موږ ته د حرف مخرج سره معلومیږي. داسې بیا وایو ا کاف ادا کیږي د ژبې پای چې کله لوړ تالو ته ورپورته کو لږ څه د خولې و طرف ته دلته حرف کاف ادا کیږي. داسې بیا وایو اک لام ادا کیږي چې کله د ژبې غاړه لوړې وري ته وروړو دلته حرف لام ادا کیږي. داسې بیا وایو ال میم ادا کیږي د دواړو شونډانو د یو ځای کېدو څخه د وچې حصې څخه. پر عادت باندې چې کله خوله بند وساتو د شونډانو بیا دوی حصې وي، یوه د خولې و طرف ته چې هغه لنده ده، بل د بانې حصه چې هغه وچه ده. میم د وچې حصې څخه ادا کیږي، باقاعده ډیر زور به نه کوو چې شونډان په خوله نه نباسو. داسې بیا وایو اما که چیرې انداره واخو مخته ونیسو او خپلو شونډان ته وګورو بیا موږ ته ښه معلومیږي. نون ادا کیږي د ژبې غاړه به ولوړې وري ته وروړو. داسې بیا وایو ان اق اک ال اما ان واو ها همزة یا واو ادا کیږي د دواړو شونډانو په راټولېدو سره. داسې بیا وایو واو. ها ادا کیږي د ستوني په پای کښې. داسې بیا وایو ها. همزه هم ادا کیږي د ستوني په پای کښې. همزه یا ادا کیږي د ژبې منځ چې کله لوړ تالو ته ورپورته کو دلته حرف یا ادا کیږي. داسې بیا وایو یا. او دوهمه اوږده یا ده هغه هم په هغه ځای کې ادا کیږي. اوس چې حرف مشدد کو او مخکې متحرکه حمزه ورته راوړو نو موږ ته به د هر حرف مخرج راته معلوم سي چې همدغه مخرج دی. او اه أي